د کهانۍ په شروعات کې موږ د دې فلم اداکاره ریپلي وینو چې خپلې پیشو سره په خپل سپیس شپ کې ودوي. په دې کې یو روبوټ د دې د سپیس شپ په دیوال کې یو سوری وکړي او ډېر شي خلک سپیس شپ ته راننوځي چې بیا ریپلي ځان سره دنیا ته راولي. کله چې ریپلي په هسپتال کې وي نو دې سره د ملاوېدلو دپاره یو سړی راشي. د دغه سړي نوم پارک وي. پارک په هغه کمپنۍ کې کار کوي د کومې کمپنۍ نه چې ریپلي پلانټ ته تللی وي. بیا پارک ریپلي ته وایي چې زه د بچپن نه په چیمبر باکس کې ویده وم، خو ریپلي د ده په خبرو باندې یقین نه کوي او د خپلې لور باره کې ترې تپوس وکړي. اصل کې ریپلي چې کله پلانټ ته تلله نو هغه وخت د دې د لور عمر 14 کاله و، خو په جواب کې ورته پارک وایي چې ستا لور خو 2 کاله مخکې مړه شوې ده او هغه وخت د هغې عمر 80 کاله و. د دې نه پس ریپلي د کمپنۍ ډایرکټر سره کیني او هغه ته د هغه ایلین باره کې خبرې وکړي، کوم ایلینز چې په دې باندې حمله کړې وه. خو د ډایرکټر د دې په دې خبرو باندې بالکل یقین نه وي او ورته وایي چې ته دروغ وې او دا هم ورته وایي کوم پلانټ ته چې ته تللی وې نو په هغه پلانټ کې د تیر شوي 20 کالو نه انسانان اوسېږي او د هغې نه موږ ته هېڅ قسمه ایلینز رپورټ رانغلي. او دا هم ورته وایي چې کله تاسو دغه پلانټ پیدا کړو نو د هغې نه پس موږ دغه پلانټ ته د لیږلو دپاره یو غټ ټیم تیار کړو ځکه چې دغه پلانټ د انسانانو د اوسېدلو قابل جوړ کړي. کله چې دغه سپیس شپ پلانټ ته ورسي نو په هغې کې موږ یوه فیملی هم وینو چې په دغه پلانټ کې د سرو په شان قیمتي کاڼو په تالاش کې راوتي وي. خو په دې کې دې ته هغه سپیس شپ مخې ته ورشي کوم چې ریپلي ته میلاو شوی و. دې دواړه خپل بچي په ګاډي کې پرېږدي او د دغه سپیس شپ چک کولو دپاره ورشي. خو لږ وخت بعد دې د دغه سپیس شپ نه بار راوځي او د خپلو بچو نه مدد وغواړي. د دې بچي چې وګوري نو د پلار مخ پورې یو خطرناک ایلین نښتې وي. بل طرف ته لاندې په ځمکه باندې کیپټن ګورمل ریپلي سره د میلاوېدلو دپاره راشي او ورته وایي چې کوم ټیم موږ سپوږمۍ ته لیږلی و نو هغې سره اوس زموږ رابطه کټ شوې ده. اصل کې کیپټن ګورمل ته داسې ښکاري چې په هغې باندې ایلین حمله کړې ده. په دې وجه دا د ریپلي نه مدد وغواړي ورته وایي چې ته هم موږ سره دوباره پلانټ ته لاړه شه. د ریپلي زړه داسې کول نه غواړي خو بیا هم د نورو خلکو د مدد دپاره دې ته هڅه وکړي چې د هغې نه پس دې په یو سپیس شپ کې کیني او د سپوږمۍ طرف ته روان شي. په دغه سپیس شپ کې د ریپلي او د کیپټن ګورمل سره نور هم ډېر شي سپیان وي چې په هغې کې یو د سپیس شپ پایلټ چې د هغه نوم واټسن وي او بل ورسره د دې د مدد دپاره یو روبوټ هم وي چې د هغه نوم بیشپ وي. دې ځان سره د ایلین د وژلو دپاره مختلف قسمه هتیار راوړی وي چې په هغې کې میزایل او جازونه وي او ورسره یو داسې روبوټ هم وي چې ډېر درانه شیزونه اوچتوي. بیا ریپلي دې ټولو ته د ایلین باره کې خبره وکړي چې هغه څنګه او په کومه طریقه باندې حمله کوي. د دې نه پس چې د دې سپیس شپ پلانټ ته ورسي نو هلته کې دې یو بلډینګ ته ورننوځي په کوم ځای کې چې په اخري پیره ایلینز لیدلی شوي وي. خو په دغه ځای کې دې ته د ایلینز هېڅ قسمه نشان میلاو نشي. بل طرف ته په سپیس شپ کې دننه ریپلي او کیپټن ګورمل د کیمرې په ذریعه دا ټول هر څه ویني. د دې نه پس چې دغه ټیم یو بل ځای ته لاړ شي نو هلته کې دې ته د ایلین وینه یعنې تیزاب میلاو شي. ریپلي چې دغه نشان وویني نو فوراً یې وپېژني او دې ته وایي چې دا د ایلین نشانات دي. او بیا پارک او ګورمل ځان سره ملګري کې او باقي ټیم سره د میلاوېدلو دپاره لاړ شي. بیشپ او باقي ټیم د ایلین د سیمپلو جان شروع کړي او ریپلي او پارک د کیپټن ګورمل سره بلډینګ ته دننه ورننوځي. خو په کمپیوټر کې دې وویني چې زموږ طرف ته څوک را روان دي. اصل کې دا هغه ماشومه وي د کومې ماشومې په مور پلار باندې چې د دې نه مخکې ایلین حمله کړې وه. دغه ماشومه چې دې وویني نو د دې نه ډېره زیاته ویریږي او په یو ګوټ کې پټه شي. ریپلي دغه ماشومې پسې شاته ورشي او دا پته ورته ولګي چې دا د یو میاشت نه په دې ځای کې اوسېږي. ریپلي دغې ماشومې ته د حوصلې ورکولو کوشش کوي او چې څنګه ترې ګورمل تپوس وکړي چې ستا مور پلار سره دلته کې څه شوي وو نو دغه ماشومه ورله د یارې د لاسه جواب ورنه کړي. بیا ریپلي دغې ماشومې ته لږ خوراک ورکړي چې دې سره دغې ماشومې ته لږه حوصله میلاو شي او ورته وایي چې زما نوم ریبیکا دی. د دې نه پس دې دوباره د ایلین لوکیشن را پیدا کړي او په یو بخترمند ګاډي کې ورپسې روان شي. د نور ټیم نه علاوه په دې سفر کې ریبیکا هم دې سره وي او چې څنګه هغه ځای ته ورسي نو ټول ټیم د ایلین تلاش شروع کړي. په دې کې دې ته یو غار میلاو شي او چې څنګه دغه غار ته ورننوځي نو دننه پکې ورته د خلکو مړې باډیانې میلاو شي. اصل کې د دې مړو خلکو د باډیانو نه ایلین ځان دپاره جالې جوړې کړې وي چې په هغې کې انډې اچوي. خو په دې مړو خلکو کې اوس هم یوه ښځه داسې وي چې هغه ژوندی وي او د دې نه مدد وغواړي. او چې څنګه دې د دغې ښځې خواله ورشي نو دغه ښځه ورته وایي چې ما مړه کوي. په دې کې اچانک د دغه ښځې وجود وشلېږي او یو ایلین تې بار راوځي
چې د هغې نه پس دا ټول ټیم دغه ایلین په اور باندې وسوځي او مړ کړي. خو دې اور سره نور پټ شوي ایلین هم په دې باندې د حملې کولو دپاره راوځي. بل طرف ته چې دې په کمپیوټر کې وګوري نو پته ورته ولګي چې موږ د 4 واړو طرفونو نه ایلین ګیر کړي یو. په دې کې یو ایلین د دې په ملګري باندې حمله وکړي او باقي نور ملګري په دغه ایلین باندې ډزې شروع کړي چې دې سره په دغه ځای کې اور ولګي او د دې د یو ملګري نه دغه اور ته د ګرنیټو جاکټ هم وغورځېږي چې د هغې د لاسه دغلته یوه غټه دماکه وشي او د دې 2 ملګري پکې مړه شي. د ریپلي نه چې دا هر څه برداشت نشي نو هغه خپل ټینک د دې بلډینګ په دیوال باندې ور وخیجي او دننه ورننوځي او ایلین سره یو زبردست جنگ شروع کړي. او بل طرف ته د دې هغه نور ملګري مارکس او ډریک هم ایلین سره نښتي وي. ډریک ډیر شي ایلینز مړه کړي خو آخر کار د سره په ټوپک کې ګولۍ ختمې شي او چې څنګه فایر ګن را بار کړي نو په دې کې په یو ایلین د شاته نه حمله وکړي. مارکس د ډریک د بچ کولو دپاره په دغه ایلین باندې ګولۍ وچلوي چې دې سره ایلین زخمی شي او د هغه وینه د ډریک په مخ باندې را پریوځي چونکې د ایلین وینه د تیزاب په شان وي په دې وجه د ډریک مخ وسوځي. بل طرف ته ریپلی او ګرولی د ټینک دروازه بندولو والوي خو په دې کې په یو ایلین حمله وکړي. د دغه ایلین د منې کولو دپاره ایکس خپله تمانچه راواخلي او د دغه ایلین په خوله کې ډزې وکړي او مړ کړي چې د هغې نه پس ریپلی ټینک سټارټ کړي او مخکې روان شي خو په لاره کې یو بل ایلین د دې په ټینک باندې حمله وکړي او ټینک ته بره راوخیږي. ریپلی ټینک له یوه جټکه ورکړي چې دې سره دغه ایلین د ټینک نه لاندې راوغورځېږي او بیا پې ریپلی د ټینک ډېر ور وخیږي او میده یې کړي چې د هغې نه پس دې ټول هغه وړومبي بلډینګ ته راجمع شي په کوم ځای کې چې بیشپ په ایلین باندې تجربې کوي. ایکس بیشپ ته وایي چې زموږ ټولې ګولۍ ختمې شوې دي او اوس موږ سره 4 اټومیټک رایفلز دي. په دې کې ریپلی دې نورو ته وایي که موږ چېرته د دنیا نه مدد راوغواړو نو د هغې په رارسېدو کې به څومره وخت لګي. په جواب کې ورته واټسن وایي چې د ریسکیو په رارسېدلو کې به کم از کم 19 ورځې لګي خو د هغې پورې به موږ مړه شوي یو. په دې باندې ورته ریپلی وایي چې ریویکا بغیر د ضرورت د سامانه دلته کې یو میاشت تېره کړې ده او موږ سره خو د ضرورت ټول سامانونه شته دي نو بیا موږ څنګه 19 ورځې نشو تېرولی. د دې نه پس دا ټول د بلډینګ نقشه راواړئ چې په بلډینګ کې د راننوتلو ټوټل څومره دروازې دي نو هغه ټولې مضبوطې بندې کړي او په هر یوه دروازه کې اټومیټک ټوپکې ولګئ. خو لږ وخت بعد چې ایلین په دې بلډینګ باندې حمله وکړي نو هغه اټومیټک ټوپکې په خپله اکټیو شو په دغه ایلین باندې ډزې شروع کړي. د دې ټوپکو ګولۍ ډېرې په تیزۍ سره ختمیږي په دې وجه ایکس دې ټولو ته وایي چې دا ټوپکې ډېر وخته پورې دا ایلین نشي کنټرول کولی. بیا ورته ریپلی وایي چې موږ به د ریموټ په ذریعه د مدرشپ نه یو پلین راوغواړو خو د دې دپاره به موږ ته د سیګنلو پرېښودلو دپاره د یو انټینا ضرورت وي. بیشپ ورته وایي چې د سیګنلو والې انټینا په مخامخ بلډینګ کې ده کوم بلډینګ کې چې د ایلین جالې دي او دا هم ورته وایي چې دا کار به زه وکم. د دې نه پس بیشپ لاندې د یو تنګ پیپ په ذریعه مخامخ بلډینګ ته روان شي. دا پیپ تقریبا 80 میټره اوږد وي او دې پایپ کې بیشپ ته مخامخ بلډینګ ته رسېدلو دپاره به 1 غنټه لګي. بل طرف ته چې دې دوباره په کمپیوټر کې وګوري نو پته ورته ولګي چې ایلین وروسته شوي دي او اټومیټک ټوپکو خپل کار وکړو حالانکه دې ته دا پته نه وي چې ایلین وروسته شوي نه دي بلکې لږ ساعت له غلي شوي دي. او کله چې دې ټول بې پامه شي نو په دې کې ایلین په خاموشۍ سره راشي او د ریپلی په کمره باندې حمله وکړي. ریپلی د دغه ایلین نه د تښتېدو کوشش کوي او د کمرې دروازه کولاوخي خو دروازه لاک وي چې بیا دا یو سټینډ راواخلي او د کمرې شیشه پې ماتې خو دغه شیشه واټر پروف وي. د دې نه پس ریپلی په دغه کمره کې اور ولګوي او د دغه اور د مړ کولو دپاره د کمرې پوارې چالو شي او د شپ سایرن هم وغږیږي چې د هغې د اواز په اورېدو سره ایکس او باقي نور کسان د ریپلی د مدد دپاره راشي او په دغه ایلین باندې ډزې شروع کړي خو په دې کې د دې بلډینګ لایټونه مړه شي او د تیارې په جوړېدو سره نور ایلینز هم د حملې کولو دپاره راشي او دې چې په خپل ریډار کې وګوري نو پته ورته ولګي چې ایلین صرف 3 میټره زموږ نه لرې دي خو د تیارې په وجه یو کس ته هم په نظر نه راځي. په دې کې د ایلین یو جون ناڅاپه په دې باندې راغوټه شو حمله پې وکړي. واټسن بغیر د سیارې دغه ایلین سره مقابله شروع کړي خو یو ایلین د شاته نه راشي واټسن ځان سره یوسي او بار چې دا هر څه وویني نو د یارې د لاسه یوې بلې کمره کې پټ شي خو د ده قسمت ډېر زیات خراب وي ځکه چې په دغه کمره کې د مخکې نه یو ایلین موجود وي او په ده باندې حمله وکړي او مړ کړي. بل طرف ته ایکس ریپلی او ریویکا هم په یو کمره کې ګیر شوي وي او د کمرې نه بار ورته ایلینز ولاړ وي او د تښتېدو ورڅخه هیڅ لاره نه وي. په دې کې ورته ریویکا وایي چې موږ به د کمرې د انټیلیجنټ پایپ په ذریعه د دې ځای نه بار وځو.
کله چې دی دغه پایپ ته لاندې کوشي نو ایکس بشپ سره رابطه وکړي او ورته وایي چې د شپ په راتلو کې به څومره ټایم لګي. په جواب کې ورته بشپ وایي چې کم از کم 15 منټه به لګي. خو ایلین دومره غوسه او چالاکه وي چې دې پایپ ته هم دې پسې راننوځي. ویسکو د ټولو شاته وي او دغه ایلین سره جنګیږي خو آخر کار ویسکو سره هم ګولۍ ختمې شي چې د هغې نه پس ویسکو د ایلین د منې کولو دپاره د خپلې قربانۍ ورکولو فیصله وکړي. دې ځان پورې ګرنیټې وتړي او چې څنګه دغه ایلین د خواله راورسي نو دې ګرنیټې پرېږدي چې دې سره په پایپ لاین کې یوه غټه دماکه وشي او د پایپ لاین ټول ایلینز مړه شي. د دې نه پس ایکس ریپلی او ریویکا د پایپ لاین نه بهر راوځي خو د راوتو په وخت کې د ریویکا خپه وخوېږي او لاندې سیویج پایپ ته وغورځېږي. ریپلی د ریویکا د بچ کولو ډېر کوشش کوي خو ایکس دا داسې کولو ته پرېنږدي او دواړه د دې ځای نه وتښتي. بل طرف ته چې ریویکا لاندې په سیویج پایپ کې وي نو په دې کې په یو ایلین اچانک د اوبو نه راوځي او ځان سره یې یوسي. ریپلی په دې وخت کې ریویکا پسې شاته د تللو کوشش کوي خو ایکس یې مني کوي او ورته وایي چې موږ به د موقع انتظار کوو او د ریویکا د بچ کولو دپاره به خامخا واپس راځو. بیا چې ایکس او ریپلی څنګه په یو لیفټ کې بره چت ته تللو والوي ایکس په دغه ایلین باندې ډزې وکړي او مړ کړي خو د ایلین څه وینه په ایکس باندې راپرېوځي چې دې سره ایکس ډېر زیات زخمي شي. خو بیا هم دې څه په طریقه باندې بره چت ته ځان راورسوي چې هلته کې بشپ سره رابطه وکړي چې د ریموټ کنټرول په ذریعه دی پس یو شپ لاندې راکوز کړي. دی دواړه دغه شپ ته ور وخیږي او د دې ځای نه لاړ شي. خو د ریپلی زړه نه صبرېږي او د ریویکا د بچ کولو دپاره تیاری شروع کړي او مختلف قسمه هتیار ځان سره راجمع کړي. په دې کې بشپ ریپلی ته وایي چې د ایلین په بلډینګ کې یو نیوکلیر بم پټ شوی دی او په راروانو 40 منټو کې به ډزېږي. په دې وجه تا له خپل کار زر تر زره ترلاسه کول پکار دي. د دې نه پس چې ریپلی د شپ نه راکوشي او د ایلین بلډینګ ته راشي نو هلته کې دا وویني چې ریویکا یو دیوال پورې په جاخو کې اویزان ده. د ریویکا د بچ کولو نه پس چې دې بلې کمرې ته لاړ شي او وګوري نو هلته کې د ایلین ډېر ښه انډې پرتې وي او ورسره یوه ماده ایلین هم وي چې دا انډې اچوي او د هغې نه بچي پیدا کوي. د دې ایلین نه د بچ کېدلو دپاره ریپلی د دغه ایلین ټولو انډو ته اور ولګوي چې دې سره دغه ایلین ډېر زیات غوسه شي او دې پسې شاته ولګي. په دې کې بشپ دې دواړو پسې کارګو شپ راولي او دې دواړه ورته وخیږي او صحیح سلامت مدر شپ ته لاړ شي. مدر شپ ته د تللو نه پس لږ وخت بعد په دغه بلډینګ کې نیوکلیر بم هم وډزېږي. د دې نه پس چې دې کله مدر شپ ته ورسي نو دې ته داسې ښکاري چې دې دماکې سره ټول ایلینز ختم شول. خو په دې کې هغه ماده ایلین د کارګو شپ نه لاندې راوځي چې د مخې سره په بشپ باندې حمله وکړي او په منځ 2 ټوکړې کړي چې بیا ریپلی د ایلین څخه په اخري پیره جنګېدلو دپاره ګودام ته لاړه شي او د روبوټ هغه غټ سوټ اکټیو کې او دننه پکې کینی او چې څنګه بهر راوځي نو دغه ایلین په مرۍ کې ونیسي او په شا باندې بوځي او د شپ نه د غورځولو دپاره ورته د ریموټ په ذریعه د سپیس شپ ایرلاک کولو کړي. خو د غورځېدلو په وخت کې دغه ایلین ماشین دومره مضبوط نیولی وي چې ریپلی هم ورسره لاندې چت ته لاړه شي چونکې دا ماشین ډېر زیات دروند وي او د ایلین د پاسه راپرېوځي. په دې وجه ایلین په دې کې ګیر شي چې بیا ریپلی د دغه سوټ نه بهر راوځي او سپیس شپ ته د راننوتلو نه پس د لاندې چت ایرلاک هم کولو کړي چې دې سره دغه ایلین سره د روبوټ ماشینه لاندې سپیس ته لاړ شي او دغه شان دی د دې خطرناک ایلین نه پناه واخلي. خو د دې په ټول ټیم کې صرف 2 کسان بچ پاتې شي. دې سره دا ښایسته کهاني هم په دې ځای باندې ختمیږي.